او کم سړی چې جمعې مانځه نه راځي حدیث صحیح کې راغلی دی چا چې درې جمعې مسلسل مونځ پرېښو درې جمعې ماسپښین مونځ اگر یې که ځان له کړی درې جمعې مسلسل مونځ پرېښو نو طبع الله على قلبه الله یې په زړه مهر وهي د کفارو شرط معامله ورسره کوي موږ خو دومره موږ کمزوري شوي په دې باب کې د نیکو په باب کې چې نیکۍ ځان له وګټو دې باب کې موږ ډېر وروسته پاتې ګورئ د جمعې په ورځ باندې ته پخپله سوچ وکړه څومره عظیم موقع الله موږ ته راکړې ده دا حدیث تاسو بار بار نه دی اورېدلی که غلط مې ویلی ورشه د علماو نه تپوس وکړئ وایي ده موږ ته یو حدیث ویلی او چې دا صحیح دی که غلط دی که غلط یې ثابت کړو زه به د دې ځینه بېرته اعلان وکړم چې ما غلط ویلی دی او که حدیث مې صحیح ویلی معنا مې هم صحیح کړي بیا ولې موږ وروسته یو نبي صلی الله علیه وسلم نه دي فرمایلي من غسل واغتسل چا چې غسل وکړو سر یې وینځي غسل یې وکړو بکر او تکره وختي لاړ جومات ته ومشا ولم یرکب پیاده لاړ او سورلۍ باندې سور نه شو پیاده لاړ مسجد ته ودنا من الامام امام ته بیا نږدې کېناستو وختي لاړ هلته او بیا خطبې ته خاموش کېناستو په دې لاره کې په هر قدم باندې د یو کال د روجو د یو کال د تهجدو د یې ثواب ته میلاویږي کم سے کم یو سړی که شل قدم ووالي شل ډېر دي ګورې داسې معامل شل قدمه یو سړی مسجد ته والي په یوې جمعه کې تا ته د شلو کالو د تهجد او د روژو ثواب میلاوي ته یو کال روژې مسلسل نیولی شي یو کال مسلسل روژې نیولی شي یو د رمضان روژې هم په خوارو زارو باندې ونیسئ دا پوکي د خلکو سازي هلته لیکن موقع موږ ته راکړی و الله د جمعې په ورځ چې په هر قدم د یو کال د روژو د تهجد ثواب نو چې ته په دې جمعه کې شل قدم ووارې د شلو کالو ثواب بله جمعه کې بیا د شلو کالو بله جمعه کې بیا د زرګونو کلونو ثوابونه موږ حاصلولی شو د تهجدو او د روژو لیکن تاسو ګورئ که نه زموږ مسجد والا خو بیا ماشاءالله ښه دي څه راته خو لږ سستي پکې پیدا شوی خو مخکې د ښه دي د نورو جوماتونو نه ښه دي خو تاسو اکثر جوماتونو کې نه ګورئ امام راشي تش جومات ته غریب لګیا تش جومات ته